السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور لاک در وښیم. که چیرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل باندې داسې ښایسته او خوندور لاک ولګوئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو ملګرو، که چیرته تاسو دغه لاک په خپل موبایل باندې ولګوئ، نو بیا به هیڅوک هم ستاسو د موبایل کوډ نشي خلاصولی. نو ملګرو، ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دغه پرمیشن بدل تاسو الاو کړئ او د هغه رقم تاسو په دا ناو باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ناو باندې کلیک وکړئ، تاسو به ګاډ ټیټ ووهئ او دغه الاو پرمیشنز دغه اپشن بدل تاسو اون کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اون کړئ، د هغه رقم فون سو کیمرا سو. نو ملګرو، تاسو به راسئ دلته به تاسو اوس په ون کلیک باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو دا ون کلیک اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو چیز کړئ الاو کړئ او بیا به چیز کړئ الاو کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه الاو کړئ، دغه مین انټرفیس دا رقم دلته دی تاسو ته راړوي. اول وار دی تاسو ته وایي پریویو، یعنې کله چې تاسو پریویو ووایي، نو تاسو ته به وایي تاسو به دغه بټن دا رقم کش کړئ، بیرته به یې لکئ، بیا به چیش وسي ټک وسي، نو بیا به ستاسو په موبایل باندې یعنې کوم کوډ تاسو لګولی د هغه به چیز کېږي خلاصېږي. نو دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ، دغه رقم به دغه به ستاسو باندې کوم ایډز کراولو، هغه ایډز به تاسو چیز کړئ کلوز کړئ. نو ګوره ملګرو، کله چې دغه دلته تاسو ته خلاص شو، د هغه رقم بیا تاسو راشئ په دغه اپشن بټن باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم سکرین لاک اینډ اپس لاک تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سکرین لاک اینډ اپس لاک باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم اصلي سکرین لاک څخه هغه به تاسو چیز کړئ انیبل کړئ. نو که دغه رقم بیا تاسو پاسورډ کوم پروټیکشن چې دغه اپشن هم تاسو چیز کړئ انیبل کړئ. کله چې ملګرو تاسو انیبل کړئ، دغه رقم پین کوډ او پیټرن کوډ هم تاسو چیز کولی شئ ورکولی شئ. نو ملګرو، زه پیټرن کوډ دا کوډ ورکوم او د هغه رقم بیا تاسو هغه کوډ چیز کړئ ور وښیاست. کله چې ملګرو تاسو هغه کوډ ور وښیاست، د هغه رقم بیا دغه تاسو چیز کړئ سکیپ کړئ. نو ملګرو هغه ما سکیپ کړئ، د هغه رقم زه له دې اپلیکیشن څخه چیز کوم وځم. کله چې ملګرو زه له دې اپلیکیشن څخه وځم او زه خپل موبایل لاک کړم، نو دغه رقم ملګرو دلته دا څپه راسي، بس به دی حیرانې وي چې اوس خو دلته یو کوډ هم نشته، نو زه کوم کوډ کې وم. نو دغه رقم به صرف او صرف تاسو راسئ، دغه کوم د توپنچې بټن چې ده دغه به تاسو کش کړئ. نو ستاسو په موبایل کې به ټک وسي او دغه رقم به تاسو هغه کوډ بیرته ور وښیاست، نو هغه به ستاسو د موبایل کوډ چیز سي خلاص سي. نو ډېر ښایسته او خوندور کوډ ده. باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو، خاص یې په دغه طریقه استعمال کړئ، کومه طریقه چې ما تاسو ته در وښوله. نو ملګرو، خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.